زیری او د افغانانو لپاره د خوشحالۍ څخه ډک خبر. کابل پوهنتون لوی ابتکار ترسره کړ. کابل پوهنتون څنګه د کرونا مریضانو لپاره مهمه وسیله یعنی وینټولر جوړ کړ. د چې څنګه دغه وینټولر جوړ شوی او کیفیت څنګه ده دلته را سره په ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. او که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د کابل طبي علومو یعنی ابو علي ابن سینا پوهنتون د طبي تجهیزاتو د ترمیم او د ټکنالوژي کمیونټي کالج امریت تخنیکی ټیم د هیواد په داخلي مارکیټونو کې له پیدا کوونکو موادو څخه په استفادې سره وینټولر ماشین جوړ کړ. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر او علمي مرستیال پوهنمل عبدالتواب بارکزی په داسې حال کې چې د کابل طبي علومو پوهنتون رئیس پوهاند ډاکټر وحید الله مومن هم موجود د مصنوعي تنفس له یاد شوي ماشین څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د دغه ماشین له جوړولو څخه د خوښۍ څرګندولو په ترڅ کې وویل چې لوړو زده کړو وزارت د افغانستان دولت د عالي مقام د پالیسۍ پر اساس له کرونا وایروس سره د مبارزې په موخه د هیواد تحصیلي بنسټونه د فعالې ونډې لپاره د هیواد طبي علومو پوهنتونونه په شمول د هیواد ټولو تحصیلي بنسټونو ته لارښوونه کړې وه تر څو په دې هکله له خپلو علمي کادري غړو او روغتیایي امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره لازم اقدامات ترسره کړي چې له لیکه مرغه ټکنالوژي او طبي تجهیزاتو د ترمیم کمیونټي کالج تخنیکی ټیم وکولی شول چې د وینټولر یو ماشین چې په اوس وخت کې ورته سخته اړتیا ده جوړ کړي. د پوهنمل عبدالتواب بارکزی په خبره د کابل طبي علومو پوهنتون د یاد ماشین جوړولو ترڅنګ د کرونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي په کرونا وایروس اخته شویو کسانو لپاره د 500 بسترونو آماده کولو او د خپلو کادري روغتونونو له لارې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې غوره کړنې ترسره کړې دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د کابل طبي پوهنتون له مشرتابي پلاوي د کمیونټي کالج له امریت او تخنیکی ټیم څخه چې د یاد ماشین په جوړولو کې هلې ځلې کړې مننه وکړه. د کابل طبي علومو ابو علي ابن سینا پوهنتون د ټکنالوژي او طبي تجهیزاتو د ترمیم کمیونټي کالج امری پوهنمل پښتنه بنایي وایي د یاد ماشین د جوړښت او فعالیت د څرنګوالي او د هیواد او نړۍ په کچه دغه ماشین ته د روغتیایي سکتور د اړتیا په اړه معلومات هم وړاندې کړل. د افغانستان د مشرانو جرګې له لوري د شنبې په ورځ دغه ماشین جوړونکي ټوله تخنیکي ډله د تقدیر لپاره مشرانو جرګې ته وروغوښتل شوې وه چې د مشرانو جرګې د شکایاتو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمي زابلي خبریال ویب پاڼې ته د دې خبرې پخلی وکړ چې د کابل پوهنتون د وینټولر جوړونکي ټول ټیم سبا مشرانو جرګې ته د تقدیر په موخه وربللی دی. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مناسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.